بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. الله تعالی دا وکړي چې روغ جوړ وای، سلامتي مو غواړم هر ځای کې چې یای. رب تعالی مو ګلي ګلزار لره. زه هم بس راغلم لایف سایکل باندې لږ لاړ وم لرې، ګرمي مې وشوه نو راغلم کېناستلم کرار، سایکل مې ودرول. وګوره دا زما بیبي، دا اوبه دا خپې ده، مزېدار ځان ته مساج ورکوم. څنګه مزه کوي که نه؟ راځئ که نه؟ ای بطخو په شانتې تاسې هم پکې ولامبېږئ ښایسته دریاب کې. ښه ملګرو، څنګه یې تاسې؟ الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ وای، سلامت وای، خدای مو روغ جوړ لره. او حاجي حنیف الله خان وای سعودي عرب نه، ستړی مه شې وروره، روغ جوړ په خیر سلامت اوسېږئ. دا اوبه دومره مزه کوي که نه؟ خپې مې پکې ایښې چې څه درته ووایم. ښه څنګه یې ملګرو؟ الله دې وکړي چې سلامت وای، روغ جوړ وای، او کورونو کې مو، کلو کې مو، ملکونو کې مو خیریت وي، او الله تعالی ده همیشه پکې خیریت کې، فسادونو نه غمونو نه دی الله هر مسلمان وساتي. الهي امین کې. مننه ملګرو، څه حالات مو دي؟ او اسلم بیگ افریدي وعلیکم السلام، په خیر وره. او عبدالله هلو سلام وعلیکم السلام، جوړ په خیر وره. خپې مو بیخي یخې شوې فاستې. دا کوم ځای دی ملګرو؟ دا زمونږ سیټي دی، زمونږ خپل ښار دی. بس کله کله وارې دلته راشم، خاموشي وي، خوند کوي، د اوبو کې دغه شان د خپې کېږدم او مزه وکړي ډېره زیاته. نو دا ښایسته ځای دی، دا منځای دی، خاموشي دی، بس خوند کوي. څوک ملګري در سره وي دلته، بس ښایسته سړی مزېدار هر څه راوړي، د خوراک مراک خو تیاره کې راته راوړي که نه. چې زه درته ناست یم اوبو کې هم دغه شانتې خپې ټکوم. ښه هانیه خان وایي چې څومره ښکلی، واقعي چې ښکلی ځای دی، بد ځای نه دی. وای هی بس دی. او دومره ډېر مایان مې د خپو پسې راټول شوي که نه، د خدای بندګانو، والله په دې کیمرې کې درته وښیم حیران به پاتې شئ. ما ته خو پته هم نه وه چې خپو لاندې مې ټول مایان ګرځي. وایي راټوپ که ښه څنګه یې ملګرو؟ راځئ ټلیفون کال څه به درته راشم، ګیلې شکوې خبرې، او نو راشئ ملګرو، کال ته به درته راشم. او بس د یوه بطخه مخامخ دی، بیچاره هم تنها بس ګرځي، نور یې ته نه لرې ګرځي. ښه نو راځئ ټلیفون کال ته به درته راشم، چې څه ګیله، څه شکوې، څه ښې خبرې، بدې خبرې خو نه، خو ښې خبرې، او په دې کې په کار ده چې ښه واوسېږو. راځئ ملګرو ټلیفون کال ته به درته راشم. Nice to meet you. فهیم جان وایي چې it's nice to meet you too brother. Thank you very much. سلام څنګه یې پښتون زلمی؟ وعلیکم السلام درته وایم. ماجد خان مزې کوه، الحمدلله وروره الحمدلله. بخت محمد اوبو نه ځان ساته، نه لامبو راځي، بېغمه اوسه، بېغمه راسه، خو اوبه لږ یخې دي که نه. ښه راځئ، بس نور دې اوبو نه جګ شو که نه، لارې پکې خیر واچوي. زه به ټلیفون کال ته راشم ملګرو تاسو ته. اورېږه بوټان واچوم ملګرو، خفه نه شئ، ټلیفون کال ته راځم. دغه خپې چې لمدې وي همدغه شانته بوټان وغوندئ که نه، د دې ډېره مزه کوي، مزه وي که نه، مزه یې ډېره زیاته وي. ښه راځئ ملګرو، I love you too brothers. ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه، تاسو را کامنټس نه. دا لوی دریاب دی، بس دا ناستي ځای دی، بس خلک راځي دلته کله کله وارې، هر سړی څوک کتابونه وایي، څوک ښایسته دی اوبو ته ناست وي. زموږ بیبي هم دلته پرته دی. نو راځئ ټلیفون کال ته به درته راشم. راځه ملګريه، اول به زه تا په کال کې راواخلم. راځه وروره. السلام علیکم، په خیر ودرېږه. د یو ورور ټلیفون ته راغلم، خو دا خپې مې داسې یخې دي که نه، مزه کوي. وروره تاسو ټلیفون کټ کړو نو بل ورته به ټلیفون شو.
دا شیراني صاحب راشه ورور ته زه ټلیفون وکړم مهرباني ته به ټلیفون هم وکړم راځه ته کال ته راشه زه به دا سایکل ځان سره اوچت کړم ښه ورور ټلیفون درته روان دی خدای دې وکړي چې جواب راکړي شیراني صاحب السلام علیکم ورور شیراني صاحب ستا اواز خو موږ ته نه راځي لکه چې ستا انټرنیټ کې څه مسله وي دا بل ورته به ټلیفون وکړو د فواد خان ورور ستا ته به ټلیفون وکړو ته په ټلیفون راشه سلامتی مو غواړم ملګرو السلام علیکم وعلیکم سلام ورور جوړ په خیر څنګه ورور جوړ شکر مهرباني ورور الحمدلله مهرباني ورور وای ورور مهرباني خاص پیغام طبیعت مو ښه دی شکر خاص پیغام داسې وایم قرار پروت دی بس ملاست یو سره ټایم دی د ملاست دی دلته پاکستان کې نو بیا د دې مطلب دا چې ته لایف ته نه یې جوړ که نه چې ته لایف کې دې راواخلو په دې چې دا خو پرایویټ کال نه دی که نه لایف دی د چا خبره 900 کسان دي ګوري که نه نو چې ته راشې ورته پروت وې که نه دا خو د حیا او د عزت خبره نه دی که څنګه بده خبره ده صحیح ده وروره دا ورور په کیمرې بند کو په دې چې یو انسان چې 900 کسان دی لایف ګوري او صرف تا ګوري که نه نو په کار ده چې بیدار او ډېر په عزت کې کښېنئ درانده کښېنئ د 900 کسانو کې چې زه شور یم 100% درته وایم چې 200 خویندې به هم ګوري مهرباني کال وکړه راشه وروره کال ته نو ملګرو داسې یو ښکلې د مینې ډکه موضوع که راواخلی نو ډېره به ښه وي راشه وروره تا به کال باندې راواخلم وروره ټلیفون درته روان دی او بس وروره رینګونه درته روان دي نو ټلیفون نه پیک اپ کوې بیا وایي چې کال می نه پیک اپ کوې دا بل ورور به راواخلو څه قیوم نوم یې که حافظ قیوم وروره پیج نه دی لایک کړی نو په دې وجه کال درته نه روغېږي چا چې پیج نه وي لایک کړی ملګرو ټلیفون آپشن ستاسو په آی ډي باندې نه راځي حیات الله راشه وروره ټلیفون ته مهرباني دا بل ورته ټلیفون روان دی مهرباني کال ته راشه وروره وروره تا ته هم ټلیفون روان دی ته هم ټلیفون نه پیک اپ کوې نو دا کوم یو دی چې دا غټ غټ کارټونان را لېږي د خندا ډک ته هم ټلیفون نه پیک اپ کوې بل ورته به ټلیفون وکړم راځه وروره ته راشه ټلیفون ته تا ته هم ټلیفون نه کېږي دا څه انوسنټ حسیب تا ته هم ټلیفون نه کېږي دا هوتک صاحب راشه تا ته هم ټلیفون روان دی کال درته روان دی راځئ زه به درته اوس په کراره کښېنم انشاءالله تعالی کوشش به کوم چې د هر سوال جواب درکړم وروره تا ته هم ټلیفون نه کنیکټ کېږي چې دا ولې آخر وجه سره راځو یو بل ورته مهرباني ملګرو دا بل ورته به ټلیفون وکړو نو داسې ورور ته به زه ډېر زر ټلیفون وکړم که تاسو په کمنټ کې داسې یو ښه خبر لیکلی وي که نه چې یاره وروره په یو موضوع په سر باندې خبرې کوو نو ډېره به مزه وکړي په دې چې هر ورور شارټ لیکي چې کال می نو کنفیوز یم چې چا ته به ټلیفون وکړم که نه نو که داسې یو ښایسته میسج یې کړی وي په کمنټ کې نو فورا ورته کال کوم فورا چې په څه موضوع را سره خبرې کوي نو که صرف کال می او زنګ شه نو ملګرو تاسو زه کنفیوز کړی یم ډېر کم ورته کیدای شي کال وکړم مهرباني ورور تاسو ته هم ټلیفون روان دی ته نه پیک اپ کوې نو چانس نشو درکولی زیات مشرف خان افریدي تا ته به ټلیفون وکړو تا ته کال نه درځي پیج نه لایک کړی نو دا بل جنت الله راشه وروره تا ته به هم ټلیفون وکړو کال درته روان دی وروره ټلیفون پیک اپ کړه ځکه موضوعګانې راوڅېړم که نه نو ملګرو بیا نه خلاصېږي زما ډېرې زیاتې خبرې دي جنت الله السلام علیکم او مهرباني په ډېرې بښنې سره ټلیفون دې کټ کوم موضوعګانې زما ټولې موضوعګانې همیشه
د مینې محبت د انسانیت او د یووالي دی. صحیح دی. او که دې کې د خلکو مس انډرسټینډینګ پیدا کېږي او سره پوهېږو نه، زما په ژبه تاسو نه پوهېږئ او ستاسو په جذباتو زه نه پوهېږم، نو څه ویلی شم؟ خدای تعالی دې امن راولي. غیبي دی خدای تعالی موږ او تاسو سره پوه کړي. الهي امین کې. بهرحال راځو مسافر متن که وروره تا ما ته څه لیکلي برادر ماته امریکن سکالرشپ په باره انفارمیشن راکوه. وروره امریکن په باره کې خو ما ته هېڅ پته نشته. امریکا خو اسمان سر کې دی، موږ نه امریکا په وروره بل طرف کې راځي، موږ یورپ کې ما ته دې شي معلومات نشته وروره. امریکانیانو نه او امریکن امبیسي نه معلومات والا مهرباني. صابر خان thank you very much مننه. عبدالوهاب وایي چې I love you too brothers مهرباني. شفیق محمد سلام برادر. وعلیکم السلام په خیر. تیمور شاه افغان وایي چې نایس په خیر ملګریا خوشحالي دې غواړم. خیر الدین وایي چې نایس مننه کوم ملګریا. عبدالوهاب وایي چې I love you too. سیمی خان کال می. سیمی خان ما ته ولا داسې وړوکی ماشوم غونته ښکارې، خو بخښنه غواړم لږ داسې ستر چې په کال راواخلو نو ښه به وي که نه. په دې چې ماشومان کالونه مه غواړئ ملګرو. لایو یو که نه نو یو ښه موضوع باندې خبرې کول غواړم. ما ته پته دی چې ډېر زیات خلک انتظار کړي د دوی په څه موضوع باندې اوس خبرې کوي. نو که زه ماشومان وړوکي هلکان په کال راواخلم او خصوصا داسې هلکان په کال راواخلم چې هغه صرف راته وایي چې وله ستا خبرې مو ډېرې زیاتې خوښې دي، بار درته وایم ملګرو دغه موضوعګانو نه به تېر شو. صحیح ده ملګرو؟ د یو بل احترام، د یو بل عزت یو طرف ته، خو لایف کال کې مو چې راواخلم دا راته مه وایه چې ستا خبرې مو ډېرې زیاتې خوښې دي. څه موضوع در سره د هغې باره کې خبرې وکړئ. تاسو ما ته میسج نه راکوئ. تاسو چې کال غواړئ نو لایف دپاره کال غواړئ که نه چې خلکو ته مخامخ شئ. ما ته خو نه که نه. چې خلکو ته مخامخ کېږئ نو خلکو ته خبرې کوئ، بیا ما ته یې مه کوئ ملګرو. زه خو صرف تاسو په کال کې راخلم. صحیح ده که نه؟ مهرباني. نو اوس کامنټ کې راته لیکئ چې وروره په دې موضوع خبرې کوو کال می، نو فورا درته کال کوم فورا. نو که صرف تاسو وایه چې کال می زنګ شه نو ملګرو زه کنفیوز یم در سره چې چاته آخر زنګ ووهم. خبره داره. خدای مو سلامت لره، خوشحاله و آباده اوسېږئ. او ما سره په خپل فیسبوک کې یو ملګری راغلی و. زما په خپل فیسبوک کې ما یوه لایو ویډیو کړې وه. نو هغه ملګری چې و هغه زما د افغانستان نه و. نو هغه ما سره د موضوع باره کې یوه خبره کوله چې هغه تاسو ته مخامخ کوم. هغه راته وویل چې چېرته په کوټه کې یو پاک انسان وایي شهید شو. نو ډېر زیات خفه و. یقینا دا ډېر زیات خفه و. حالانکه تر اوسه پورې ما ته پته نشته چې دا څوک شهید شو او دا چا د لاسه. آیا قاتلان، آیا ظالمان معلوم شول او که نه؟ خدای ډېر زیات خفه و. د ده جواب صرف ما ته دا و، د ده سوال صرف ما نه دا و چې سکندر وروره پکار ده چې مونږ کې خلک را پیدا شي چې د دې مخنیوی وکړو، د دې ظلمونو مخنیوی وکړو، د دې قتلونو مخنیوی وکړو. نو ما ورته جواب کې څه وویل ملګرو؟ څه مې ورته جواب کې وویل؟ هغې نه تقریبا 2 ساعته مخکې ما یوه ویډیو ولیدله چې ما سره د پروان ولایت نه یو افغانی ورور ما سره په موټر کې ناست و. نو هغه ته ما هغه ویډیو وښودله. هغه پښتون دی. نو هغه ډېر زیات افسوس کولو، ډېر زیات خفه شو هغه ویډیو باندې، ډېر زیات خفه شو. هغه ویډیو کې امریکانیانو ډېر بد ظلم کړی و په یو کور، په یو افغانانو کور باندې. نو ډېر بدترین ظلم شوی و. نو هغه دې نه بعد دې ورور را سره په ټلیفون خبره وکړه. وایي کوټه کې وایي یو ډېر پاک انسان شهید شو. وایي د دې مخنیوی په کار دی وشي. نو ما ورته ویم دا ورور را سره ناست دی، ده سره ما هم دې باره کې خبرې کولې چې دا مخنیوی به څوک وکړي. سکندر زه یورپ کې ناست یم. زه صرف لایو ویډیوګانې کوم. زما په لایو ویډیوګانو باندې قاتلان نه ودرېږي، زما په لایو ویډیوګانو باندې ظالمان نه ختمیږي، بلکې ډېر زیات ظالمان به وي چې زما لایو ویډیوګانې به هم ګوري، یا به خندا کوي، یا به وایي چې دا ورور خو ډېرې ښې خبرې کوي. چې د ظالمانو 2 مخونه وي که نه.
یو مخې د انسانیت وي بل مخې د شیطان وي. نو دغسې خو هم کیدلی شي که نه. نو ما ورته وویل ما چا نه تمه ساتئ چې په خپله څه نشم کولی او په خپله څه نشي کولی نو داسې به نه وایو که نه داسې به نه وایو چې مخنیوی. ما هغه ویډیو کې امریکایانو ظلم کړی دی بلکې امریکایان واضح دي چې هغه ویډیو کې ظلم کوي. که دا ویډیو زه راواخلم او زه یې په یو مسافر باندې شیر کم یو مسافر پیج باندې زه شیر کم نو د پښتنو کنځاګانې او د پښتنو لعنت بیا په امریکایانو باندې نه دی بیا په دې پیج اډمینانو باندې دی خصوصا په سکندر باندې. اکثر وخت په دې پیج کې په دې یو مسافر پیج کې اکثر وخت اډمینان یو پوسټ شیر کی نو دا ټول پښتانه بیا راتاو شي سکندر ته کنځاګانې کوي. نو عقل نه ډېر کچی ده بعضې. نو ما ورته ویم که هغه ویډیو زه راواخلم په دې پیج شیر کم خصوصا چې ظلم امریکایانو کړی ده پکې واضح دي امریکایان چې ظلم کوي په خپلو پښتنو وروڼو ظلم کوي. ما اکثر پښتانه به ته وګورې چې کله به هم امریکایانو ته غلط ونه وایي بلکې کنځل به چاته کوي صرف او صرف د یو مسافر اډمین ته به کنځل کوي. ورسېدلی زه چې د ورکوټې مخنیوی کوم په دې سوشل میډیا باندې زه دومره کنځلې خورم مګر هم سینه مې درته لویه نیولې په دې چې کنځل ما باندې تاسو نشئ راتپلی واپس در پسې ښخېږي واپس درته تاویږي. نو که چېرته زه درته کنځل وکړم که نه واقعا کنځل ما ته راتاویږي. نو ما زه چې دا ورکوټې مخنیوی کوم که نه ورکوټې مخنیوی کوم د ظالمانو د دې قاتلانو په دې کې خپل پښتانه ما بې عزته کوي. نو ځکه حقیقت کې درته هیرو راووځم که نه حقیقت کې درته ټوپک ته لاس کم حقیقت کې درته ډنډې او رسۍ ته لاس کم چې په رسۍ یې زندې کو او ډنډه ورته په بل ځای ورومنډو او کلتوس راواخلو ټوپک راواخلو او سر پې وشیندو. صحیح ده. نو هغه وخت کې خو به تاسو ما او زما ټیم د طالبانو نه هم بدنام واچوئ. ورسېدلی دا خو درته حقیقت وایم طالبانو خو به دومره څه نه وي کړي خو که سکندر ټوپک ته لاس کې والله قسم ده چې طالبانو نه به مې زیات بدنام کوي. ستاسو ایمان خو ماته دلته پته لګېدلی چې زه درته همیشه په راه حق خبرې کوم همیشه درته واضح واچوم هر څه مګر هم بیا هم تاسو پکې اوس پورې وایه خپل پښتانه یې وایه خپل پښتانه. نو چېرته به مونږ ټیک شو چېرته خبره دا دی که چېرته به مونږ ټیک شو. نو ما ورته وایم چې په خپله څه نشئ کولی که نه په خپله څه نشم کولی نو هیچا نه هم تمه مه ساته هیچا نه. په دې وخت کې په پاکستان افغانستان کې ټول غریب خلک دي ټول غریب خلک مالداره سړی نشته. مالداره سړی چې دی که نه هغه بې ایمانه دی. صحیح دی که نه دا خو درته حقیقت وایم مالداره سړی چې په پاکستان افغانستان کې دی هغه بې ایمانه دی. د مالداره سړي ایمان چې تولوی که نه آسان چل درته ښیم لویه بنګله به یې وي ورشئ بنګلې کې به یې ښایسته یو ګاډی ولاړ وي. صحیح ده. ګنټې ورته ووایه ګنټې ورته وکړئ ټالی ورته وکړئ چې درته راووځئ نو لږ داسې غمګین شه ورته ووایه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نه یو مسکین یو غریب راغلی دی او ستا دروازې مخې ته ولاړ دی چې لویه بنګله دی او ګاډی دی د لکونو کور کې ولاړ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نه یو مسکین درته ولاړ دی او هسپتال کې مې مور مریضه دی یو 15,000 کلدارې ضرورت لرم تاسې وګورئ د هغه ایمان بیا چې تاسو ته 15,000 کلدارې درکوي فکر نه کوم چې 200-500 کلدارې هم جیب کې در واچوي. دا ټول غریبانان دي دا ټول. ورسېدلی او غریب سړي کې همت نه وي پوه شوئ غریب سړي کې همت نه وي جذبات صرف همت جذبات مونږ او تاسو کې په خلو دي څنګه چې ما کې دغه همت دی چې صرف ویډیوګانې کوم په یورپ کې ناست یم نور د لاسه مې